السلام علیکم. زموندو دغه بیبیاجي غواړي چې د غریبو ناچاره کورنیو سره مرسته وکړي. نور زموندو دغه ناچارو غریب کورنۍ ورته معرفي کوم او دا خپل په لاس ورسره یو څه مرسته کوي. السلام علیکم. زموندو دغه دوه ماشومان چې تاسې په ژوندي بڼه ګورئ دي 3-4 کاله کېږي چې د دې پلار ژوندی او مړی ورکړي. بیا دې دغه خاشاک بوتلې ټولوي بیا په دې ګزاره کوي. زوی پلار دې شته؟ نه ورک دی. پلار دې چېرته دی؟ ورک دی. ورک دی. ښه مور دې شته؟ دا څه ټولوي دا بچیه؟ څه شی ټولوي؟ دا څه شی دي؟ بوتلونه بوتلونه. دې باندې څه کوئ؟ خرڅوي کور دپاره. کور دپاره؟ د کور ضرورت پې پوره کوئ؟ ښه. ورور دې نشته؟ نه. دا دوه خورګانې هستئ؟ او پلار دې ورک دی؟ وخته ورک دی؟ ښه. ډېر تپوس دی. بچیه پلار دې چېرته دی؟ ورک دی. ورک دی؟ پلار دې ورک دی؟ ښه. کورم چیرې دی؟ ښه ته راځه چې ځو کور ته. کور ته ځو؟ کور ته ځو. راځه راځئ چې ځو. دا برېجي کوي بچیه. زموندو د دې کور ته ځو. هیله کوم را سره اوسئ. السلام علیکم. زموندو د دغه ماشومانو کور ته موږ راغلو. نو دغه بیبیاجي موږ سره موجوده ده. نو د زکات او خیرات ایستلی دی. دا غواړي چې دغه ناچارو کورنیو ته زکات ورکوي. او د زموندو تاسو ته معلومه وي چې زکات په ښکاره ورکول کېږي. او دا ما هم هیله کړې وه د دې بیبیاجي څخه چې زکات خپل په لاس ورکړه، په دې چې ثواب دی او ښکاره یې ورکړه چې دغه خلک تشویق شي. نو زموندو را سره اوسئ. خورې خاوند دې چېرته دی؟ خاوند مې مړی ژوندی ورک دی. څونه وخت کېږي؟ دا 3 کاله کېږي چې مړی ژوندی ورک دی. او دغه وړې ګورګانې مې دي په ډېرانو په هغه ګرځېږي. کباړ ټولوي، خشاک هم ټولوي چې کباړ یې مخې ته راشي کباړ هم ټولوي. بیا ځي هلته دوکان کې هغه کوي یا شل یا لسي هغه کوي. هلته ځان ته په بسکوټونه اخلي خپل زوی غرض. دې نشته؟ نه زوی نه لرم. دغه 2 لورګانې مې او دا ځای د چا ستاسو خپل دی کرا ورکوئ همداسې؟ نه کرایي به په څه شي کرایي ورکړو. همداسې پکې پراته وي. موږ نه به څوک کرایي واخلي. کرایي نه لرو چې همدې کوټه کې ژوند کوئ؟ همدې کوټه کې ژوند کوو. بارانونه چې شي را باندې څڅېږي مو دغسې هغه ده. او د خوراک دپاره دغه څه کوي؟ خوراک باندې چې وایم چې دغه لور مې په ډېرانو په هغه ګرځېږي. بوتلونه هم ټولوي، کباړ هم ټولوي. دا بیا راوړي هلته خرڅوي یا شل شي یا 10 شي. دغسې هغه کوي ځان ته هغه خوند پرې بسکوټونه چې واخلي همغې باندې غرض هغه کوي. سره چا کومک نه دی نه چا کړی؟ کومک بیخي کړی په دې لږ شلو دېرشو کې ګزاره کېږي؟ په دې نو څوک کله مجبوري ده که نه چې که چا هغه وشي د کور کله ورکوي که نه هغې داسې سم کومک چې نه کوي راسره. د خدای هیلې ته د خدای هیلې ته پاتې وي. دا بېګا هم چې نو چې دې حیوانانو ته ما ورکړې په ولږې په تندې مې واده کړل جوړلې ما ته. خپله خو چې کار نه کوې ماشین یا بل نه هېڅ شی نه کوم. ماشین نه لرم چې زه ماشین پرې وکړم. څه کوې دا ښېګڼې چې ټولې کباړ بیا څنګه کوې کباړ خرڅوې؟ ښه ښه. زموندو دغه دواړه ماشومان ګرځي، په ډېرانو ګرځي، بوتلې خاشاک ټولوي. بیا د کور ضرورت پوره کوي. یعنې 20 روپۍ 30 روپۍ دې ورځې په مشکله پیدا کوي. بچه تم خاشاک ټولوي، تم بوتلې ټولوي؟ ها ورته څو بوتلې ټولوي؟ 2 بوتلې. او په څو روپۍ خرڅوي بیا؟ ها په 10 روپۍ. په دې ته ګزاره کېږي بچیه؟ ها ښه ښه. څه بچیا درته راوړم؟ اوس څه غواړې چې درکړم؟ څه شی درکړم؟ ما نه غواړه بچیه. ځه دغه مور راغلې ده دې نه وغواړه. څه دې مور نه غواړه څه درکړي؟ څه درکړي؟ څه دې خوښېږي چې درته راوړي؟ ویې وکنه بچي. ښه څه درته راوړي؟ جالۍ او کالي شیان. ښه نور پیسې شیان. جالۍ شیان. ښه صحیح ده. موږ به د خیر سره زکات پیسې دي هغې په پیسو به هم درته شیان واخلو هم به نغدې درکړو درته. ښه او خفه کېږه مه بچه. زکات پیسې دي په دوی باندې. Oh
ماشومانو مې سپارم چې دغه ماشومان په ډیرانو ګرځي خاشاک ټولوي او پلار یې ژوندی و مړی ورږدي او کور کې بل سرپرست نشته دی زموندو موږ هڅه کوو چې په دې سیمو اطرافونو کې ګرځو داسې ناچارو کورنیو سره نغده مرسته کوو دا وهله خوري 250 روپۍ د دوه ګوره دغه د زکات پیسې دي چې دا موږ تا ته درکړي او دعاګانې موږ ټولو ته وکړه خدای مهربانه دی چې نور کومکونه د خوراکي مواد تاسو سره خدای دې تاسو سره ډېر کوونکي چې تاسو سره زموږ غم ده تاسو سره زموږ غم ده تاسو سره دې خدای ډېر کوونکي بس زمانه دا زموږ د فامیل سره خبرونه ان شاء الله بیا به ستاسو خدمت ته درګم الله حافظ Oh